السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه په تن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا د یو پی ایس په رابطه باندې ده. دوستانو، په دې ویډیو کې زه غواړم تاسو ته اول د لوکل او امپورټنټ یو پی ایس ترمنځ فرقونه څه دي، دوهم ستاسو دپاره غوره او بیسټ یو پی ایس لوکل دی او که امپورټنټ برانډ دی، دریم کله تاسو یو پی ایس خریداري کوئ د دې کوالټي څنګه چیک کولی شئ، او څلورم کله چې تاسو نوی امپورټنټ یو پی ایس خریداري کوئ څنګه معلومولی شئ چې دا اوریجنل دی که نه دی. د دې ټولو معلوماتو په هکله زه غواړم ستاسو سره مهم او اهم مختصر معلومات د یو پی ایس په رابطه شریک کړم ترڅو تاسو ته ګټه او پیدا ورسیږي. اول راځو د پاکستانی لوکل میټ یو پی ایس په رابطه باندې. دوستانو، زیاتره دا یو پی ایس د پخوانۍ زمانې جوړې شوي سیستمونو یو پی ایس دي. د دې په منځ کې یو ترانسفارمر موجود وي او د دې ترانسفارمر میکانیزم سیستم ته سکوائر ویو سیستم ویل کیږي. دا ډول یو پی ایس ډېرې مفیدې نه دي ځکه چې دا اول دا کرنټ ضایع کوي او د کرنټ ضایع کېدو په صورت کې بیټري ډیر وخت کار نشي کولی، ډیر ساعته د دې څخه استفاده نشي کولی. دوهم پکس کرنټ لري، کله چې بیټري چارجیږي نو د سره کرنټ کمیږي خو د دې کرنټ چې هغه پکس وي ویریبل نه وي او بیټري چې د دې په دې صورت کې د بیټري چې سیلونه چې دوستانو پلیټونه دا ډیمیج کیږي، خرابیږي او کراس کیږي او هغه ستاسې بیټري دوستانو یو کال ته دا نه رسیږي او د یو کال نه مخکې ستاسې بیټري خرابوي. دریم دوستانو سنسیټیو برقي وسایل لکه کمپیوټر، ساوند سیستم، میډیکل سیستمونه، هغه ماشینونه چې په اټو سیستم باندې چلیږي هغه تاسې په دې باندې نشئ لګولی ځکه چې ستاسې هغه ماشین آلات خرابوي. او څلورم ولټیج په صورت کې چې کله ولټ کمیږي دوستانو د سره امپیر چې کله تاسې بیټري چارجوئ د دې سره امپیر کمیږي او ستاسې بیټري صحیح نه چارجوي. دوهم راځو ساین ویو برانډ یو پی ایس ته. دوستانو، د دې کرنټ هغه کرنټ چې دا نه ضایع کوي او تاسې کولی شئ د بیټرۍ څخه د ډیر وخت لپاره استفاده وکړئ. دوهم پکس کرنټ چې هغه نه لري، ویریبل کرنټ لري، کله چې بیټري چارجیږي نو د هغې کرنټ ورسره ورو دوستانو هغه کمیږي او ستاسې بیټري د ډیر وخت لپاره تاسې کولی شئ د یو کال نه تر 3 کالو پورې د خپلې بیټرۍ څخه استفاده وکړئ. دریم سنسیټیو برقي وسایل لکه کمپیوټر، ساوند سیستمونه او داسې میډیکل سیستمونه اکویپمنټ چې دي هغه برقي وسایل هغه ته چلولی شئ. څلورم کله چې ولټیج اندازه کمیږي د ای سی نو په دغه صورت کې د دې چارج چې دی هغه په دې کې فرق نه راځي او هغه چې دی په نورمال ډول باندې خپله بیټري چارجوي او بیټري په اسانۍ سره خرابیږي نه. او کله چې دا څلور واړه سیستمونه په لوکل یو پی ایس کې موجود وي او د اعلی کوالټي والا وي نو تاسې کولی شئ چې لوکل یو پی ایس هم انتخاب کړئ او د ځان لپاره یې واخلئ. دریم راځو دوستانو کله چې تاسې لوکل سکوائر ویو یو پی ایس یا دوستانو ساین ویو برانډ یو پی ایس انتخابوي د ځان لپاره او دا غواړئ چې دا چیک کړئ چې دا اوریجنل دي که کافي دي. کله چې تاسې دوستانو خپل برقي سامان آلات د دولتي برېښنا څخه چلوئ او دا کوم اواز نه کوي او کله چې دوستانو تاسې ورته دا یو پی ایس ولګوئ او په هغه صورت کې د دې څخه یو خاص اواز راوځي نو تاسې پوه شئ چې دا اوریجنل نه دي، کافي دي. او کله چې دوستانو دا ورته ولګوئ او دا د نورمال برېښنا غوندې لکه څنګه چې دولتي برېښنا ده هغسې وچلیږي او اواز نه کوي نو تاسې پوه شئ چې دا اوریجنل دي. که دا دوستانو لوکل سکوائر ویو یو پی ایس وي او یا دوستانو ساین ویو برانډ یو پی ایس وي نو دا اوریجنل دي نو تاسې کولی شئ د خپلو ځانونو لپاره هغه انتخاب او سلیکټ کړئ. دوهمه نښه دا وي دوستانو چې بیټرۍ ته د چارج لپاره ډبل کیبل راغلی وي او هغه فلیکسیبل کیبل وي، په دې کې نری تار ډیر لګېدلی وي خو دا ډیر نرمې وي. او دریم دغې دا دی دوستانو چې پاور کیبل د دې فلیکسیبل وي، هغه هم ډیر ډبل وي او دوستانو په هغه کې چې کوم تارونه وي هغه ډیر وي او ډیر نرم وي. نو په دې درې طریقو سره دوستانو تاسې کولی شئ چې
هغه اصلي او ډي سي یو پی ایس سی چې دي که دا لوکل وي او که دا ساینوي وي دوستانو دا انتخاب حوصله کوي. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. توجه نه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.